أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مشرانو کشرانو محمد ابراهیم خیالی وزیر مستخل د تاسو سره شریکیم د غزلو په عنوان دی مینا او محبت او ملګری دا زمونږ د علاقې پیرخانه ده او ماشاءالله د بچپن نه مونږ په یو ځای د یستوګنه لري یو حاجی کرم علی خان دی بل حاجی فرود خان دی چې زه په داسې ملګري باندې ویاړ او فخر کوم او الله دی د هغسې تل تر تله آباد او محفوظ لري. المر نه په یاران دي یاران داسې وي، المر نه په یاران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، ټوکې او ټاکالې کړي یو بل سره، ټوکې او ټاکالې کړي یو بل سره، یو بل ته خندان دي یاران داسې وي، یو بل ته خندان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، المر نه په باران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، لاس په لاس روان دي څومره خوند کوي، غاړه غړی درومي څومره خوند کوي، یوې باغچې ګلان دي یاران داسې وي، یوې باغچې ګلان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، المر نه په باران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، یو د بل خبرې ګرانې نه کوي، یو د بل خبرې ګرانې نه کوي، یو بل باندې ګران دي یاران داسې وي، یو بل باندې ګران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، المر نه په باران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، خپلو کې وعدې د محبت کوي، خپلو کې کیسې د محبت کوي، داسې عاشقان دي یاران داسې وي، داسې عاشقان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، المر نه په باران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، زه خیالي وزیر یې په نظر نه کړم، چې زه خیالي وزیر یې په نظر نه کړم، ډېر خواږه یاران دي یاران داسې وي، ډېر خواږه یاران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، المر نه په باران دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي، دوا په دوا روان دي یاران داسې وي. مشرانو کشرانو دا حال محمد ابراهیم خیالی وزیر کې تاسو ته مخاطب وو
دا د دوو ملګرو په منځ کې دغه غزل درته نشر کوم. ملګرو که تاسو سوچ وکړئ پښتو مینه محبت دا هم څه شی دی. دا دوه کسان نن سبا په یوه ځای نه سره کینی نه سره څوکۍ پرېږدي. سور اور جوړ شوی دی په دنیا کې، سور اور دی بلیږي. او کوشش کوئ د یو بل سره خیر ښېګړې نیت لرئ، شوروئ. او بس الله دا زمونږ او تاسو په حال رحم وکړي. دا کرملي خان حاجي فرود خان ته دا پیرزونې ډله یعنې مننه کوم چې خوښ لوړ مو وګرځي، ښاد و آباد مو غواړم.